دوه رقمي عددونه څه ډول عددونه دي؟ څنګه کولی سو دوه رقمي عددونه له نورو دوه رقمي عددونو سره جمع کړای سو؟ السلام علیکم. د اتلسم درس تمرینی ویډیو ته ښه راغلاست. د نن ورځې په تمریني درس کې دوه رقمي عددونه له دوه رقمي عددونو سره داسې جمع کوو چې حاصل ولري. دا تمرین د کتاب د 9 8 او 9 صفحې مطابق دی. لومړی سوال: شل جمع دیرش څو کیږي؟ جواب: شل جمع دیرش کیږي 50. دوهم سوال: دیرش جمع څلوېښت څو کیږي؟ جواب: دیرش جمع څلوېښت کیږي 90. دریم سوال: پنځه څلوېښت جمع لس څو کیږي؟ جواب: پنځه څلوېښت جمع لس کیږي 55. څلورم سوال: شپېته جمع شل څو کیږي؟ جواب: شپېته جمع شل کیږي 80. پنځم سوال: اته دیرش جمع اووه دیرش څو کیږي؟ جواب: اته دیرش جمع اووه دیرش کیږي 50. شپږم سوال: نه څلوېښت جمع دوه دیرش څو کیږي؟ جواب: نه څلوېښت جمع دوه دیرش کیږي 80. اووم سوال: پنځه پنځوس جمع پنځلس څو کیږي؟ جواب: پنځه پنځوس جمع پنځلس کیږي 80. اتم سوال: شپېته جمع څلوېښت څو کیږي؟ جواب: شپېته جمع څلوېښت کیږي 100. د اتلسم درس تمرین مو تر همدې ځایه و. په مخه مو ښه.